او دا خبر یاد کا یاد یې کو په دې زړه ولیکه چې څوک هم د دې قسمه هلکانو سره مینه محبت ساتي په دوی باندې خرچې کوي د دوی ویډیوګانې ګوري د شهوت په نیت یې ګوري ډېره لویه یره ده او یره پکار د دوی له د دې د ده په دې زامنو او بچو کې به داسې یو فتنه پیدا شي دا یاده کوي دا خبره او داسې شوي دي ګورئ داسې شوي دي چې کوم خلک په دې بیمارۍ کې اخته وو د هلکانو سره مینه محبت او داسې او داسې الله د هغه په کور کې یو فتنه راوستې ده که نه غلطه مې وویل د دې یره نشتي شتي کما تدینو تودان دا د عربی متل دی او مشهوره خبره او کما تدینو تودان او شریعت هم دا مسله ثابته ده بعضو نصوصونه او پښتانه وایي څه چې کرې هغه به ریبې ته چې د نورو هلکانو ته پروت یو داسې ډډه دي لګولي نو د دې څه ګارنټي به ته ماته راکړي چې ستا د کور د هلکانو به حفاظت وشي او هغوی به داسې نه نو ډېره د یرې خبره ده ګوره ما او تا به کله نه کله ګورې هر څه چې مونږ کوو د الله دپاره یې کوو خو د هغې نه بعد به ورسره دا سوچ هم کوو چې الله زموږ د بچو حفاظت وکړي اوس ګوره ته چې د حرام مال نه ځان لرې ساتې اولني نقطه خو دا چې الله دې ته منع کړی ځکه دې ځان لرې ساتي ورسره بل سوچ دې هم څه دی چې زما بچي حرام ونه خوري او د هغوی ژوند بې برکته نه شي نو داسې به سوچ کې دې خبرو ته الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي